بسم الله الرحمن الرحیم. د اعظم نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. نن مو د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځل د خپرونه د کرکټ په ځانګړې کړې ده. د روانې اکتوبر میاشتې په 23 افغانستان په لومړي ځل په یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. نن مو د همدې بریا په تړاو د کرکټ له دوو څارونکو حکیم الله احمدزي او خپلواک دریځ سره بحث لرو. هیله ده خپرونه تر پایه وګورئ او د کرکټ په اړه نننی جالب بحث تر پایه پورې وګورئ. احمدزي صاحب لومړی خو ډېره مننه او لومړي سر کې به د سترې بریا مبارکي درکړم. پیل به له دې وکړو، افغانستان پاکستان سره اته ځلې په یو ورځنۍ لوبه کې مخ شوی دی، خو په دې روان نړیوال جام کې په لومړي ځل ماتې ورکړه. د تېرې لوبې د افغانستان هغه مثبت اړخونه کوم دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته او بیا تاسو چینل لاره تاسو ټول لیدونکو د افغانستان د دې ستر او تاریخي بریا مبارکي وړاندې کوم. بیا به وایم چې افغانستان ماشاءالله پرون ډېره ښه لوبه وکړه او داسې یو څه وکړه چې هغه اوسه پورې موږ په ورځنیو لوبو کې نه ترلاسه کړي. یعنې لکه څنګه ستا یادونه وکړه دا اتم ځل چې موږ پاکستان سره په ورځنیو سیالیو کې مخ کېږو. 2013 ایشیا کپ نه رانیولې، البته د 2012 کال په فبروري میاشت کې موږ یو لوبه لرله پاکستان سره په شارجه کې چې موږ زما اوس هم په یاد دي زموږ هېوادوال ډېر زیات ورته لیوال او ډېر زیات ورته منتظر ول. له هغې ورځې رانیولې بیا تر پرونه ورځې پورې موږ پاکستان سره له دې وړاندې اووه ورځنۍ سیالۍ کړې، پرونه ماتمه وه، موږ هېڅ لوبه نه وه ترګټلې. له ډېره نیکه مرغه پرون دا طلسم مات څه دا هر څه بدل سول. افغانستان د یو ډېرې خورا هر اړخیزې خورا جالبې لوبې وروسته پاکستان ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د یو نوي چپټر خلاصېدل دي او زه په ډېر نیک ګام ورته ګورم، په نیک پالې نیسم، ځکه چې داسې لوبه وشوه افغانستان لاړ ښه چې هم بولرانو ډېر ښه بالینګ وکړه، هم ډګر ساتنه ډېره ښه وه. بیرته توپوهن ته زه ډېر زیات خوشبینه یم چې افغانستان ټاپ 4 بیټسمنان چې کوم دي څلور هر یو خپل برخه کې خپله ذمهواري ادا افغانستان د ډېره غټه بریا برخه کړه. دري صاحب د افغانستان د لوبډلې په اړه ویل کېږي چې دوی هدف پوره کول نه شي. کله چې کمزور هدف یو لوبډلې ته ورکړي دفاع کولی شي خو هدف پوره کولی نه شي. خو بېګا شپه افغانستان د پاکستان 203 اتیا منډې هدف پوره کړي. ستاسو په نظر بیا هماغه پوښتنه تکراروم، د افغانستان مثبت اړخونه کوم یو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درانه صاحب تاسو ته او تاسو د چینل ټول لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او تر ټولو مخکې د دې نه هېرېدونکي بریا مبارکي ورته وایم چې واقعا هم یو تاریخ و چې بدل سو، لکه څنګه چې احمدزي صاحب وویله هغه تاریخ چې د 2012 راهیسې پیل سوی و او همیشه چې موږ له دوی سره مخ کېدو نو لوبه به وروستیو ته وړل کېدله. خو باید ووایو چې د افغانستان د لوبډلې هغه کمه تجربه چې ډېر کم وخت زموږ کېږي چې دغه لوی ډګر ته راوتي د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ته راوتي، هغه کمه تجربه به یاده کړو چې موږ تر وروستیو د هغوی سره لوبه وړې ده او د لوبې په وروستیو په دغسې شېبو کې موبایلی دی چې هېڅ تصور نه شي کېدلی. او په دې باندې د کرکټ د نړۍ ډېر ستوري لوبغاړي او ډېر غټ مبصرین همدا اوس هم بحثونه کوي چې افغانستان همیشه د پاکستان سره داسې لوبه کړې ده چې هغه ځینې ګټلې ده، خو هغه د افغان لوبغاړو هغه کمه تجربه، هغه نوی والی او په دغسې غټو ایونټونو کې سره مخامخ کېدل هغه د دې لامل به کېدل چې په ډېرو وروستیو په 2 توپونو کې په وروستي یو یا 2 اورونو کې به دغه لوبه چینج سوه او د دوی اړخ ته به ور واوښتله. د افغانستان لوبغاړي د پوره استعداد خاوندان دي، په دې کې هېڅ شک نشته او دا تېره شپه ثابت هم سوله. یوازې زما په فکر باندې هغه په خپل ځان باندې باور او خپل ځان پیژندل هغه څه و چې د افغانستان لوبغاړي کولی شي هر وخت چیس وکړي، هر وخت هدف ته ورسېږي، لکه څنګه چې تېره شپه چې موږ دغه تاریخ مات کړ او تر ټولو غټ هدف مو د یو ورځنیو سیالیو په لومړي ځل چیس کړ او هغه هم په داسې یو غټ ایونټ کې چې د کرکټ نړیوال جام دی او هغه هم بیا د داسې بالرانو د داسې ټیم په وړاندې چې 2 نړیوال جامونه یې ګټلي دي او دغسې لوبغاړي ورسره دي نمبر 1 او نمبر 10 ټاپ بالرانو کې د دوی بالران دي د هغوی په وړاندې
یا زما مطلب دی چې د بالرانو څخه 203 منډې هدف چیز کول ډېره غټه خبره ده. که تاسو د دې خبرې اورېدلې د لومړی اننګز کله ختم شو عبدالله شبکي خپل همدا وویل چې زموږ ټارګټ یوازې همدا و چې موږ د 2.5 څخه پورته منډې وکړو، دا به زموږ لپاره وینینګ رنز وي. دا هغه رنز دي چې زموږ بالران ډېر ښه دفاع ورڅخه کولی شي. نو د افغانستان لوبغاړي چیز کولی شي، هدف پوره کولی شي، بیا پوره کولی شي او بیا به یې پوره کوي، خو یوازې همغه باور او د ځان پیژندله چې خوشبختانه د افغانستان د ټاپ آرډر او ټولو توپوهونکو ته ځان وپېژنده چې موږ څومره غټ استعداد لرو، موږ کولی شو چې دومره غټ ټارګټونه هم د داسې سترې لوبډلې په وړاندې چیز کړو. احمدزی صاحب، انګلستان ته چې کله موږ ماتې ورکړه په نړیوالو رسنیو کې د کرکټ څارونکو مبصرینو د اپسټ کلمه ډېره کاروله. بیګانۍ دا اپسټ وه که نه موږ پاکستان سره ښه مقابله وکړه؟ ګورئ، اپسټ کلمه هغه وخت کارول کېږي او هغه لوبډلو لپاره کارول کېږي چې هغه ډېرې زیاتې نه وي. فرض کړه که موږ ووایو چې که چېرته انګلستان د نمیبیا خلاف لوبه بایللې وای یا که چېرته د نیپال غوندې وې لوبډلې انګلستان ته ماتې ورکړې وای، بیا موږ ویلی شو چې دا اپسټ ده. خو افغانستان له تېرو 12 تر 2009 هم کال راهیسې 14-15 کاله کېږي افغانستان یو ورځنۍ نړیوالې سیالۍ کې کوم دریځ په 2009 هم کال کې ګټلی دی، هغه یې بیرته لاسه نه ده ورکړی. حال دا چې ډېرې لوبډلې راغلي دي چې اوډیا سټیټس اخیستی دی، کینیا درته یادولی شم، کینیډا درته یادولی شم. 2011 کال کې دوی نړیوال جام وکړ، د افغانستان نه لوبه وګټله، دوی نړیوال جام ته لاړل، افغانستان پاتې شو. افغانستان ته یوازې د نړیوال یو ورځنیو سیالیو حیثیت ورکړل شو، افغانستان همغه حیثیت وساته. کینیډا چې 2011 کال نړیوال جام یې وکړ، نن سبا د نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو ارمان لري. مطلب مې د خبرو دا دی چې افغانستان د چې کوم شی ورکړل شو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو حیثیت، هغه په ډېر ښه توګه باندې وساته. مسلسل د سکې لوبې وکړې چې هغه هم نړیواله ځان ته حیران کړه، هم نور لوبډلې دې ته اړ کړه چې افغان لوبډلې سره لوبې وکړي. مسلسله توګه د افغانستان لوبې د دې لامل شو چې افغانستان په مسلسله توګه په نړیوالو جامونو کې ولوبېږي. راځم اصلي خبره ته هغه دا ده چې افغانستان هغه لوبډل نه چې له غوراوي پړاو سیالیو څخه لاره موندلې، دغو سیالیو ته افغانستان په مستقیمه توګه د اتو لوبډلو له منځه په 1 مقام کې لارو موندله. هغه هم یوازې دا چې د 4 سیالیو له منځه یوازې 15 سیالۍ ترسره کړې وي چې د ډېرو امتیازاتو په خپلولو سره دغو سیالیو ته په مستقیمه توګه لاره وموندله. افغانستان یو پیاوړې لوبډله ده او نړیوال کرکټ کې ډېر ښه ریکارډ لري، نن سبا ډېر ښه لوبغاړي لري. زموږ هر لوبغاړی که تاسو وګورئ هغه ځان ته میچونر دی، ځان د لکه څنګه دري سه بیا دا نه کړو چېرته په ځان باندې باور ولري او له خپلې وړتیا سره سمه لوبه وکړي، خپله وړتیا په سم ځای کې استعمال کړي، د خپل وکټ قدر وکړي، د خپل کومه وړتیا چې دی لري د هغې قدر وکړي. په تناظر باندې هم د هر لوبډل نه دی لوبه اړولی شي. نو افغانستان یو ډېره پیاوړې لوبډله ده، ډېر ښه لوبغاړي لري. هر وخت چې لوبه کوي دا چې سبا کېدای شي موږ بله ډېره غټه لوبډله ماتې کړو. دا هېڅکله اپسټ نه و. افغانستان نه هر وخت داسې لوبه تمه کېدلی شي، د هر وخت دغسې بریاو خپلولو تمه کېدلی شي. تېره هفته یې انګلستان ته ماتې ورکړه، تېره ورځ بیا پاکستان ته ماتې ورکړه. انګلستان تېر نړیوال جام ګټلی او پاکستان په 2000 په البته په 1992 کې هم دا د 500 ورځو سیالیو نړیوال جام ګټلی دی. خیر راتلونکي کې نورې لوبډلې ماتې کړو او دا لړۍ کېدای شي همداسې دوام ولري. نو خبره ټولوم هغه دا ده چې اپسټ کلمې سره کېدای شي ډېرو غټو مسیرونو هم اپسټ کلمه کارولي، خو زه او زما تر څنګ ښاید ډېر نور داسې خلک وي د کرکټ څارونکي او پالونکي ښاید وي چې هغه ښاید دې کلمې سره موافقه نه وي او کېدای شي ووایي چې نه افغانستان دا حق دی د افغانستان. تېره شپه زیات شمېر مبصرینو لیکلي وو چې موږ دا افغانستان ته په بار باندې دا تکراري دا ثابتوي چې دا اپسټ نه دی بلکې دا پرایز دی د افغانستان لوبډلې مخ په لوړ حالت دی او د افغان لوبډله به نور هم مخ ته ځي، نور هم غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي، دا لړۍ به همداسې دوام لري. مننه. دریځ صاحب، د نړیوال جام نه مخکې چې کله د چپک لوبغالي کې لوبه وه، پاکستان یو ځل ویلي و چې دا لوبه باید بل لوبغالي ته بدله شي. د دوی یو اندېښنه دا وه چې افغانستان ډېر ښه سپینران لري او پاکستان بیا هغسې سپینران نه لري. خو پرون که لوبې ته موږ وګورو، د موږ راشد خان ښه ونه ځلیدو، مجیب ښه ونه ځلیدو، یوازې نبي او نور احمد داسې لوبه وکړه چې هم یې وکټې واخیستې او هم یې رنزونه قابو کړل. د پاکستان کومه ویره چې زموږ له سپینران نه وه هغه فریشر په پاکستاني لوبډله بېګا و. خبره دا ده چې
دا چې د پاکستان هماغه وخت دا ډار و چې د چپک میدان لوبغالي چې دی کوم سپینرانو ته جوړ دی دا یوازې د لوبغالي نه و، دا اصلا د افغانستان د بالینګ د قوي سپین بالینګ څخه دا بیره وه، ځکه دا دوی بهانه ګرځوله چې د دې میدان څخه واړول سي. د افغانستان ورلډ کلاس سپین بالینګ دی، یعنی داسې یو ټیک دی چې نور هیڅ یو هیواد دغسې سپین بالینګ نه لري. خو لکه څنګه چې تا خپله یادونه وکړه تېره شپه دا نن د راشن بالینګ همغسې کلیک سو، نه مجیب همغسې توپ اچونه وکړه، البته وکټ واخیستله یا اقتصادي بالینګ یې هم ونه کړ ځکه ډېر زیات منډې ځینې واخیستل سولې، اگر چې هغه په پاور پلی کې موږ ته دغسې پیل راکوي چې هم منډې نه ورکوي او هم وکټ یې ترلاسه کوي. نو همغه بیره ورته ویلی سو، همغه د افغان ملي لوبډلې د سپین بالینګ هغه پیاوړتیا وه چې همدغه ثابته پاتې سوله او په همدې میدان کې خپل ځان ثابت کړه او هغه هم دوه نور یوه نوي لوبغاړي نور احمد چې واقعا نه به دوی تصور کاوه او دا کریډټ باید زه د افغانستان د بالینګ د لوبډلې هغه منیجمنټ ته ورکړم، کوچ ته خپل کپټان ته چې دغسې یو سرپرایز یې ورکړ او کاناډا د دې پرېکړې سره مخالف وه ځکه چې فضل حق داسې یو لوبغاړی چې په لومړیو دریو څلورو اورونو کې داسې بالینګ تا ته کوي چې هغه بالینګ ته مومنټ ورکوي، یو وکټ دوه وکټ درته ترلاسه کوي او کله چې یوه وکټ یا دوه وکټ راځي نو تا ته یو ډېر ښه پیل په لاس درکوي. خو بیا هم دغه ریسک د افغانستان د لوبډلې منیجمنټ واخیسته او ډېر پر ځای واخیسته. د نور احمد راتګ چې وروستو یې واقعا سیاله لوبډله یې راګیر کړه او هغه کوم هدف و ټارګټ چې هغه ته ورسېد. احمد صاحب موږ لا څلور لوبې لرو، که دغسې هدف پوره کولو پسې لاړ شو په لیستو پوهنو کې ښه په کومو ورونو کې هدف ته ځان ورسوي، تمه شته چې موږ په دویم پړاو ته لاړ شو؟ ګورې دري صاحب هم خبره وکړه مخکې افغان لوبډله کې هم د توپوهنې او هم د توپ اچونې له اړخه هېڅ کمی نشته. افغان توپوهن کې ورځ ما د چا سره خبرې کولې د ګوربز باره کې، نو هغه کله چې انګلیسان خلاف 50 وکړه نو زموږ بل ملګري په ډېر تعجب سره ویل چې ورا انګلیسان ډېره غټه لوبډله ده او ګوربز دا ډېره غټه خبر ده چې د انګلیسان په وړاندې 50 وکړه. زموږ بل ملګري په ډېر عجیبه انداز کې ورته ویل چې نه دا خبر غلطه ده، ګوربز داسې لوبغاړی دی چې هغه د هر لوبډلې په وړاندې هغه کولی شي ډېرې ښې منډې جوړوي، که ګوربز سره ډېر ناشنا استعداد دی او دا هم همداسې ګوربز چې ما خپل نږدې کتلی دی 2-3 سفرو کې زه ورسره پاتې شوی یم، دلته داخلي کرکټ کې څومره موږ ورسره پاتې شوي او کوم څومره چې لوبې موږ څارلی دي سړي دا ډېر عجیبه بااستعداده لوبغاړی دی، کوم شاټونه چې دی لري، کوم د توپوهنې هغه ځانګړی جوهر چې دی لري دا په ډېرو کمو لوبغاړو کې لیدل کېږي. دغسې ابراهیم در واخلي، ابراهیم د افغانستان له طرفه پرون د کمو لوبو له اړخه تر ټولو چټک لوبغاړی شو، دی 1000 منډې پوره کوي. همدا د افغانستان په کرکټ کې ځان ته یو بل ځای ثبت کړ. رحمت شاه در واخل، رحمت شاه د افغانستان تر ټولو سینر بیټسمین دی، دوی که څه هم ډېرې خرابې لوبې وکړې تېرو کې، رنزونه نه ترې کېدل، پریشانه به بال به سم په پیټ باندې نه راته، یعنې خپل ځان نه خوشحاله، خو بیا هم افغان لوبډله په دې خاطر چې باور یې پرې لاره چې دغسې موږ ته دا سټپ اپ کولی شي، دی به سینه ورکوي، ذمهواري به اخلي، هماغسې یې وکړه، باور یې پرې ساتلی او په ډېره مهمه لوبه کې بېرته ځواب ورکړه ټول ولس ته چېرې که ما باندې باور کېږي، که ما باندې دومره مصارف شوي دي، که ما باندې دومره د خلکو اعتماد دی، زه به دومره ښه نوم یادېږم، ما کې یو شی شته زه کولی شم دا وکړم. همدغه حشمت شهید حشمت موږ ته ډېر ښه کرکټ کړی دی دی وړاندې، دا اوس یو کال نیم کېږي چې لږ څه ناڅه پریشر سره مخ کېږي، سټرایک ریټ لږ خراب شوی دی، سپینرانو خلاف لږ سټرګل کوي، خو بیا هم پرون یې بیا هم ذمهواري واخیسته، سینه یې ورکړه او هغه افغانستان ته لوبه وګټله. که چېرته افغان لوبغاړي په راتلونکو څو لوبو کې موږ راتلونکي لوبه سریلانکا سره ده، له هغه نه وروسته موږ نیدرلینډ سره مخامخ کېږو، نو که چېرته افغان توپوهنې کې له دغه ډاډ نه او له دغه کومه لوبې چې بېګا وکړه، که دغه ډاډ که دغه ځان باور له ځان سره واخلي نو زه په دې باندې باور یم چې هم که چېرته اوله پاڼې کې دوی بیټینګ کوي هم به ډېر رنز جوړوي، او که چېرته دویم پاڼې کې هر څومره هدف کو دوی ته ورکړل شي په ډېر اسانۍ سره پوره کوي. دري صاحب پاکستان په د نړیوال جام نه مخکې تر ټولو غټه لاسته راوړنه یا یو شی چې د پاس بالینګ، خو په دغه نړیوال جام کې د پاکستان کوم پاس بالران چې لري او دا واقعیت دی چې اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه پاس بالینګ دوی لري، هغسې ونه چلېدل.
لکه څومره تمه چې وه، خو موږ سپین بالینګ اوس د دوی نه ښه دی. که یا موږ دواړه مثلا عصمت عمرزی موږ لرو، فضل حق فاروقي لرو، نوین الحق دی چې سپین او پس دواړه سره یو شي سره، نو تمه کېږي چې موږ به استرالیا، سویلي افریقا، نیدرلند او سریلانکا ته سرخوږی جوړ شو. دې کې شک نسته. اول په کل کې سړی وګوري دغه د اسیا پیچونه بیا د هندوستان پیچونه دغه سدي چې د هغه بالران لپاره چې ټرن لري، هغه بالران چې ورو توپاچونه کوي دغه سره لر سم مدد کوي، د شک نسته. خو همدا میدان که تاسو د استرالیا او د انډیا لوبه وګوري چې حالت د انډیا بالران البته تیز بالران سره کم بالینګ وکړي، مثلا د استرالیا چټک توپاچونکو سره ول توپاچونه وکړه، همدا پیچ باندې د چټکو توپاچونکو لپاره هم ډیره زیاته مرسته وه. خو د پاکستان د توپاچونکو هغه پخوانی ریدم زه فکر نه کوم چې پاته دی. یو شبال شاهین شاه افریدي ګربز ته وکړ، هغه وکټ هم ور باندې ترلاسه کړل. د افغانستان ورو توپاچونه دا چې څنګه یوازې تېره شپه ثابت شوه، نه یوازې تېره شپه، په نورو سیالیو کې هم انګلیسان ته ماته ورکړم، همدې سپین بالرانو په مټ باندې، همدې د راشد او د مجیب الرحمن په غوره توپاچوني سره موږ وکولی سو هغوی ته ماته ورکړه. همداسې کولی سو چې خصوصا د استرالیا او د سویلي افریقا او نیدرلند لوبډلې دا هغه لوبډلې چې موږ کولی سو په همدې خپل سپین باندې راګیر کو، اگر چې د سریلانکا لوبډله د لوبډله چې موږ خپل آسیایي لوبډله ده، خو د هغوی سره هم موږ ډېرې لوبې کړي دي، هغوی ته هم موږ ډېرې ماتې ورکړي دي، حتی په خپل کور کې مو ماتې ورکړي دي. خو اوس په دغه ماحول کې چې سریلانکا څه ډول قرار لري، دا د افغانستان لوبډلې لپاره یو 100% نور هم چانس ورکوي چې د هغوی څخه موږ لوبه وګټو، ځکه د هغوی د بالینګ هغه ډیپارټمنټ بیخي دړې وړې دي، بیخي سره خراب دي. دغه اوس د په تهران په ځای باندې انجلو میتیوز راځي چې هغه یو بیټینګ الراونډر دی، هغه لوبډلې ته راځي. نور سرنګ او چمیر ډېر زیات لوبغاړي دي چې هغه واقعا هغه د دوی د ملا تیر دی په توپاچونه کې، هغوی دوی د ځان سره نه لري، لکه پاکستان چې 340 هدف پسې پوره کړه، یا نور لوبډلو چې څه ډول هدفونه ورکړه یا یې پسې پوره کړه، نو موږ ډېر ښه چانس لرو. احمدزی صاحب، افغانستان په 5 لوبو کې 2 ګټلې، 4 یې لا پاتې دي. پاکستان موږ سره په دې ګټه په بایلات کې دواړو کې یو شریک دی، یو شریک په 5 کې 2 ګټلې دي او 3 بایللې دي. او د دوه هغه د مخکې تک دوه د نړیوال جام د ګټلو خبره کوله، د سیمی فاینل خبره کوله، دوه د کوم بیګای سرخوږی جوړ ارمان لک راکم شو. د موږ د تک چانس څومره دی؟ باید د نور لوبډلې څنګه ماتې کو چې سیمی فاینل ته لاړ شو؟ دا په لومړی ځل چې موږ په سیمی فاینل کې لوبېږو. ګورې اول به د پاکستان د لوبډلې خبرې وکړو. پاکستان لوبډله چې کله راتله نو دوی په دې ان دوی نه بلکې په نړۍ کې د کرکټ ډېر شمېر مینوال او څارونکي په دې ان ول چې پاکستان ښایي یو له هغو لوبډلو وي چې هغه به اول ټاپ 4 ته ځي، او له هغه نه وروسته به دوی تر پایلو پورې ښایي لاړی، ځکه د دوی بالینګ ته کتل کېدل او دوی بیټینګ ته کتل کېدل، نو همداسې ویل کېدل. خو دوی یو کنسرن لاره هغه دا چې دوی د فیلډینګ له اړخه ډېر زیات کمزوري ول، او هره لوبه تقریبا د سپین بالینګ له کمزوري نه بایللې ده، البته د فیلډینګ له کمزوري نه بایللې ده. بل سپین بالران هم لکه څه رقم چې د دوی شاداب په مخه دوی ته بالینګ او څه رقم ردم کې چې هغه و، نو سپین بالینګ هم هغومره نه و. نواز هم پرون فکر کوم شوبل شوی او همدې امله د افغانستان خلاف لوبه کې ونه لوبه. پرون دوی له ډېرې نستې ورځې به ورته وایم په ډېر عامیانه لهجه چې دوی سره نور سپینران نه ول، 2 دانې دواړه لګیان موږ ته اچولي، دواړه لږ سپینران اچولي ول. دا ډېر نادره خبره ده په ورځنیو سیالیو کې چې نن سبا که چېرته څوک کرکټ کوي، ورځنۍ سیالۍ کوي، یو نړیوال کرکټ کوي، نو له 2 یو ډول توپاچونکو سره نه ځي. زمونږ لوبډله کې تاسې وګورئ، یو راشد زمونږ لیګ بریکر دی، نبی ماف بریکر دی، مجیب هم فنګر سپینر دی چې دواړه کولی شي، 2-3 وراټیا نور هم لري. اور موږ نور احمد بل راچولی، دا زمونږ بله وراټي. یعنې هر لوبډله کوشش کوي چې د یو ډول لوبغاړي ونه لري، بلکې 2-3 ټایپه دوی سپینران ولري او هغه ټول توازن وساتي. د لوبډلې هندي لوبډله کې تاسې وګورئ جدیجا لري، کولډیپ لري، اشوین بل سپینر دی. نو یعنې هر لوبډله کوشش کوي چې ډول سپینران ولري. پاکستان د ډېرې نستې ورځ دوی چې د سپین بالینګ ډپارټمنټ کې هم دوی ډېر زیات سټرګل کوي، نن سبا تر ځورېږي دي شي، نو ځکه دوی سپین بالینګ خراب دی، نو دواړه یو ډول سپینران اچوي. دا په دې دلالت کوي چې دوی سپین بالینګ نه څومره دوی کمزوري دي او په دې نړیوال جام کې ترې کړېږي.
د فیلډینګ مسله خو مې یاد کړم دغه څو خبرې وي چې دوی اوس په دغه لومړي سر کې پنځو لوبو کې دوی 3 بایللې دي هغه هم 3 د لوبډلو ته بایللې دي البته د لوبډلو سره لوبې کړې دوی د دې تمه لري چې په ټولې ګټي نیدرلند سره لوبه کړې ده سریلانکا سره لوبه کړې افغانستان یعنی دوی دغه لوبډلې خې ټارګټ کړې وي خو دا هر څه د دې توقع خلاف لاړ یوازې سریلانکا او نیدرلند لوبې وکړل افغانستان ته لوبو بل راتلونکي څلور لوبې دوی ډېر غټ لوبډلو سره دي دوی د ساوث افریقا پاتې ده دوی د نیوزیلند پاتې ده دوی ته انګلستان فکر کوم پاتې دوی د بنگلاديش پاتې ده بنگلاديش هم نن سبا ډېر پیاوړ لوبډله ده کولای شي دوی ته مشکلات جوړ کړي د پاکستان د مخکې تک چانسونه ماته لږ کم ښکاري او بنگلاديش پاکستان سره کله لوبه کوي بالکل ځکه دوی یو دیم یو بل سره یو ډول رقابت او سیالیم لري که بل سلاوه متضاد هم سره لري ځکه چې مو د مخکې پاکستان د ورتک خبره کېده چې بد بنگلاديشي لوبډله ورشي او اول سره منل او وروسته هغه خپل خبره پوښاش ول مانه د خپل منځو کې مستون زلري فکر کوم او ترمنځ ډېر سخت مقابله کیږي زمونږ د لوبډلې په اړه ډېر وخت دی چلاو وای البته چانس د سند څنګه چانس بيخي نه لرو موږ چانس لرو او خبر زمونږ لپاره دا ده چې موږ راتلونکي دوه لوبې د لوبډلو سره دی لکه دریس یادونه وکړه چې سریلانکا سره د زمونږ لوبه چې اوس موږ ډېر لوبې کړې دي ډېر مترګټلې دي موږ نه هم ګټلې دي یعنی خسر بل دي خو نن سبا زمونږ د لوبډلې وضعیت د سده چې سریلانکا پر تل باندې خایله کوي ځکه سریلانکا خپل کپتان هم له لاس ورک کپتان نمخ کې دوی خپل کوم خبر ران چې کوم لکه دشمن د چمیر دوی یو بهترین فاست بولر دی هغه ټپول لا مل لاس ور کړ د دوی په تیر د درې کالو کې چې ډېر ښه کرکټ دوی لپاره کړی هر لوبه کې خپل رول ته نړیوال جام ته وېسته رول لوبولې د ریس خبره نړیوال جام ته مغلوب غاړي وېسل ونیم د حسرنګ هغه ټپی دی نه پاسه جام کې ولې نه نړیوال جام کې شته څو نور لوبغاړي هم ټپيان دي نو ډیر بد وضعیت کې دي نو موږ به دغه پرتل باندې برلاسي ان شاء الله په لوب نیدرلند سره ده نو دراتون کې دوه لوبي وګټو زموږ په پاتو پانټو باندې شو دغه نور سم دوه لوبي نسبتا سره لوبډلو سره د سویل افریقا نن سبا ډیر ښه کرکټ کوي نن 380 خوښه بنگلاديش ته کړی دي استرالیا هم بیرته خپل فارم ته راځي استرالیا ګوره هر رقم لوبډلې هو کله چې نړیوال جام خبرې کیږي نړیوال جام نوم یادېږي دی لوبډل نه بيخي بل شي جوړیږي او راځي بس ډیر ښه کرکټ نندارې ته وړاندې کوي قسم سر کې لوبې بایللې دي خو بیرته خپل حالت بیرته راتلونکي ده پاکستان ته ماته ورکړه پاکستان مخ یو بل ډلې ته هم ماته ورکړه بیرته خپل دغه ته راځي خبره مې راټولو مغه دا چې افغانستان راتلونکي دوه لوبې کې وګټي نو بعد لغنه بیا موږ ګوري چې نور لوبې زمونږ په ګټه باندې تمام شي زمونږ په ګټه په دې معنی چې چیرته د لوبډلې لکه فرض کړه چې انګلستان لږ وضعیت خراب ده انګلستان کې چیرته لوب خپل راتلونکي لوبې دوه درې بایلې موږ ته لګ لار کولاوي پاکستان کوم دا خپل حالت لکه څنګه چې تمه کیږي چې راتلونکي لوبې مغټي مو سره دي هغه کې چیرته لږ خپل لوبې نوري موبایل کې نو موږ ته لږ نورم لار خلاصي نو درې لوبډلې چې کوم دی نیوزیلند ساوث افریقا ډېر روانه ده او هندستان دا خای مخکې تک دا غوي خو د څلورم سپارت لپاره به افغانستان خپل راتلونکي دوه لوبې وګټي نو ډېره سخت مقابله به وي د نور لوبډلو سره کچې ته کوالیفای مونږ کی البته ول خدای پیو کې کوالیفای دا ډېره غټه خبره ده افغانستان د کرکټ لپاره کچې ته کوالیفای مونږ کې نور لوبډلو ته ډېره سخت منډه ورکړي پیخي هم مسله قدر ته یم استرالیاي که انګلستاني کې چې کوالیفای کوي نو هغه ته په اسانۍ باندې لاړ نه افغانستان ډېره سخت مقابله ورسره د ریسه په وخت کې زموږ دارمان چې خپل لوبډله په نړیوال جام کې وګورو خو اوس الحمدلله دا تم دي چې سیمه فائنل ته وځو غټه لوبډله ماتې کو دا ختمه زبیا کوم که زموږ د نیوزیلند سره چې ډېره خرابه لوبه وکړه بنگلاديش سره ډېره خرابه لوبه وکړه هند هم یو ښه هدف ورکړو دا چې چیس شو به خبره ده یو نیوزیلند سره موږ ډېر کېچونو ورزول خراب فیلډینګ وشو خو بیګا ما غشایان نه تکراریدل فیلډینګ کې بيخي تغییر راغلی تاسو فکر نه کوئ چې د افغانستان لوبډله فیلډینګ کوي بالنګ هم خښوي که همداسې روان یو لکه بیګا چې موږ پاکستان سره کوم مقابله وکړه هم په فیلډینګ کار شوی هم په بالنګ کار شوی هم په بیټران بیرته خو حالات راغلي دي نو داسې مثلا سویل افریقا استرالیا ماتول شي ما مخکې ویله چې دا وس کله چې د تیر نړیوال جام دفاعیت اتله لوبډاله ته اوس ماتوي په دومره غټ ایونت کې او د لومړي ځل لپاره
په ام غټ مرجن باندې په غټ ایونت کې او هغه د لوبډاله چې هغه 13 کال اتله لوبډاله وی هغه ماتوي د دومره بریاوي په نړیوال جام کې دغه خبرو د لوبډاله ماتوي چې هغه خپل مبصرین خو پریږد کړي چې د نوري نړۍ مبصرین هغه کوي مخکې په چارت کې د ځان سره سیم فائنل کې یو پاکستان لوبډاله ایستلې ده چې دا ټاپ 4 ته وځي هغه ته بلل کې هغه لوبډاله وهي نو دغه باور چې دی د اوس زموږ هم ډیر زیات شوی دی او دا توقع اوس کېدلی شي چې د سویلي افریقا لوبډاله چې کله نیدرلند د سویلي افریقا لوبډاله وهلی سي یا هغه ماتولی سي نو د افغانستان د لوبډلې هغه بالینګ ډپارټمنټ چې دی هغه ډیر زیات منظم دی هغه موږ کولی شي چې مقابله لوبډاله چې یوازینی شی چې د سویلي افریقې قوي نقطه د هغه اوس د هغوی بیټینګ دی یعنی هر لوبه چې دوی ګټلې ده دوی په خپل توپوهنې باندې ګټلې ده 400 پلاس یا 350 هدف ټاکلی دی چې بیا بالرانو دغه څخه دفاع کړې ده د ساوث افریقي لوبډاله موږ راڅملولی سو د شک نه د استرالیا لوبډاله لکه څنګه چې احمدزي صاحب وویل چې لکه څنګه چې په پیل کې د دوی هغه وضعیت ډېر زیات منظم نه و خصوصا د توپوهنې له اړخه خو تېرو لوبو کې د دوی ډیوډ وارنر سلیزه وکړله دغه ډول مچ ماش چې واقعا هم ډېر یو ښه پیل دوی ته ورکړ دغه لوبډاله لږ څه راجوړه شوې ده خو د افغانستان د سپینرانو سره یا د وروتو پاچونکو سره مقابله کول د استرالیویانو لپاره یا د سویلي افریقې د لوبغاړي هغه چې د اسیا د کنډیشن څخه وراخوا دي زما په فکر د هغوی لپاره به ننګونکي وڅېږي چې کله چې دغه ننګونه د هغوی لپاره وسي نو کولی شي موږ د همدې موقع څخه ښه استفاده وکړو احمدزی صاحب نن مې د یو پاکستاني مفسر تبصره لوسته هغه یو خبره دا کړې وه چې افغانان په هند کې ځکه زړور لوبېږي چې دوی آی پی ایل کې لوبېږي او موږ اخري کوم کال یې ښودلی و چې موږ هند لیدلی که نه لوبغاړی خو بیا دې ته پام نه و چې رحمتشاه آی پی ایل کې نه لوبېږي حشمت نه لوبېږي ګربز یو کال ولوبېدو هم څو لوبو کې ابراهیم نه لوبېږي فضل حق او دغه نور احمد یو کال ولوبېدو نو هغه د آی پی ایل باعث و چې موږ بېګا ماتې ورکړه که نه زموږ لوبډله اوس د نړۍ هره لوبډله ماتولی شي ولو که هغه اسیا کنډیشن یا د استرالیا یا د اروپا یا د افریقا آی پی ایل که نه د خپلې لوبډلې هغه په ځان باندې باور نه آی پی ایل هیڅ کله دا بانه نشي جوړېدی چې افغان لوبډله د پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړي ځکه د آی پی ایل غوندې که نه پاکستان لوبډله د آی پی ایل نه چېرته آی پی ایل ته نه رسېږي د آی پی ایل نه کم یو خپل ډېر غټ لیګ لري چې نړۍ ټول لوبغاړي پکې لوبېږي یعنې که دوی دا خبره په دې خاطر کې چې زموږ لوبغاړو ته کرکټ کم دی یا په افغاني لوبغاړو افغان لوبغاړو په پرتله باندې کم کرکټ کړی دا خبره به غلط دی البته که دا ووایي چې افغان لوبغاړي په هند کې لوبېدلي دي هند لوبغاړو سره اشنا دي هند له سره اشنا دي دا خبره صحیح ده ځکه پاکستاني لوبډله کې یوازینی محمد رضوان په اوسنۍ لوبډله کې یوازینی کس محمد رضوان دی چې په 2014 کال نړیوال جام کې شلوریز نړیوال جام د پاکستاني لوبډلې برخه چې په هند کې وشو لغه پرته هیڅ بل لوبغاړي پاکستاني لوبغاړي البته په هند کې لوبې نه دي کړې دا یو خبره رښتیا کېدلی شي خو دام د دې معنا نه ده چې افغان لوبډله دي په دومره غټ توپیر باندې په دومره ډاډه زړه باندې پاکستان ته په یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړي ځکه پاکستاني لوبډله وړه لوبډله هم نه ده خیر کنن سبا یې وضعیت خراب خو بیا د افغانستان او نور لوبډلو پرتله باندې تاریخ پخوانی ښه دی ډېر په هند کې لوبېږي په کابل هرځای کې لوبېږي لوبډله ډېره پیاوړې لوبډله ده خو پرون چې کومه لوبه افغان لوبډله وکړه هغه د سلف بلیف د په ځان باور د زړورتیا د ډاډ د ډېرې حوصلې پرون ما د رمیز راجا ټویټ وکړو د افغان لوبډلې ته په 15 اورو کې 10 رنه پاتې ول که 100 رنه پاتې ول نو هغه ټویټ کړی و چې له دې وروسته د افغان لوبغاړو د حوصلې او د افغان لوبغاړو په ځان باور غټه ازموینه ده چې افغان لوبغاړي څنګه په دې وروستیو 15 اورونو کې ځان د هدف ته رسوي نو د په ځان باور او د ډاډ یو ډېره عجیبه نمایش نندارې ته کېښوده او دغه هدف یې پوره کړه زه بیا خپله خبره تکراروم مخکې خبره ما چې وکړه کومه لوبه چې افغان لوبډلې بېګا وکړه که هغه د فیلډینګ له اړخه که هغه وګورو که هغه د توپ اچونې له اړخه وګورو که هغه د توپوهنې له اړخه وګورو یعنې که دغه لوبه افغان لوبډله بیا کوي نو پاکستان نه
بلکې هند، استرالیا، بل هر لوبډله موږ ماتولی شو. په دې باندې افغانان هم متيقن وي، په دې باندې افغان لوبډله هم باور ولري چې که چېرته افغان لوبډله له خپلې وړتیا سره سم ټکی ځکه ورته کاروم چې افغان لوبغاړي وړتیا لري او که چېرته خپله وړتیا په سم ځای کې وکاري، په سمه توګه یې وکاري او لږ څه کم چې په کار دغسې وکاري، خپل حوصله، خپل جذبات، خپل احساسات دا په کنټرول کې وساتي او لږ له هوشه کار واخلي، لږ فکر کې گیم سنس چې ورته وایي انګریزان، د دې سره مخکې لاړ شي افغان لوبډله هره لوبډله ماتولی شي. دري صاحب موږ په 2015 کې شپږ لوبو کې یوازې یوه لوبه وګټله. هغې وخت کې موږ پول ممبرشپ نو سکاټلنډ نو هم نه دی. په 2019 کې له بده مرغه موږ په 9 لوبو کې 9 غاړه وبایللې چې هغه ځینې هم داسې لوبې وبایللې چې هغه موږ ګټلې وي، بیا هم له لاسه ووتې له بده مرغه. نو خو 2023 کې موږ ډېر تغییر راغلی، لوبډله کې تغییر راغلی، لوبغاړي ډېر ځوانان دي. که همداسې روان یو موږ تر اوسه په بشپړ غړو لرونکو هېوادونو کې یوازې استرالیا، سویلي افریقا، نیوزیلینډ او هند نه دي مات کړي. تمه شته چې انشاءالله دوی به مات کړو. بېشکه دغه ورځې رانږدې دي او دغه ورځې به دغه خوشحالۍ به د خیر سره لمانځو. مخکې مو هم خبرې وکړې د افغانستان د لوبډلې ډېر زیات کم وخت کېږي چې دغسې یو غټ ډګر ته راوړاندې سوې ده او که موږ لومړی نړیوال جام ته وګورو هغه داسې نړیوال جام و چې موږ هلته فول ممبرشپ بیخي درلود نه. 2 کاله مخکې موږ 2مه درجه غړیتوب بیخي ترلاسه کړی و چې نړیوال جام کې هلته لوبېدو. دغه ډول په 2019 نړیوال جام چې موږ ولوبېدلو نو زموږ 3 کاله د پوره غړیتوب کېدله چې موږ ترلاسه کړی و. طبعا دا هغه شان دي چې په لوبډله باندې ډېر زیات تاثیرات کوي ځکه په هغه نړیوال جام کې داسې لوبغاړي لوبېږي چې هغوی دوی مخکې یو ارمان و چې د هغوی سره ولوبېږي، د هغوی سره مثلا وویني. نو کله چې ورسره مخ کېږي نو طبعا هغه فشار چې د هغو لوبغاړو دی، د هغوی هغه لیجنډان چې هغوی نړیوال جامونه ګټلي دي نو هغه فشار کنټرولول سخت دي. خو الحمدلله نن هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان لوبډلې لوبغاړو همغه د تیر 2019 نړیوال جام هغه تجربې د نورو سیریزونو کې د لوبډلو سره مخ کېدل یا مثلا شل ورځو نړیوال جامونو کې د همدې لوبغاړو سره بار بار مخامخ کېدل د هغه څه دي چې اوس یې هر څه عادي کړه. ګربز اوس ځان وپېژني چې ورور هغه هم یو لوبغاړی دی، زه هم یو لوبغاړی یم او زما استعداد تر هغه ډېر زیات دی. که چیرې زه ورڅخه لږ استفاده وکړم او زه په سوچ ولوبېږم زه کولی شم انګلستان ته ماته ورکړم، انګلستان ته مې ماته ورکړه، پاکستان ته مې ماته ورکړه چې هغه مې ارمان و، استرالیا ته هم همداسې ماته ورکولی شم، سویلي افریقا ته هم همداسې ماته ورکولی شم. همدا هند هم لیرې نه ده ځکه د هند سره هم موږ هېڅ وخت داسې لوبې نه دي کړي چې هغه بیخي یو اړخیزې لوبې نه دي سوي، زموږ د هندوستان ترمنځ هم نه دي سوي. نو دا تمه پوره کېږي او دا تمه لیرې نه ده. احمدزی صاحب د نړیوال جام نه مخکې چې کومې هغه وړاندوینې کېدې چې په فاینل کې به پاکستان او هند مخ کېږي، چا استرالیا او انګلند ښوده، خو اوسنی حالات بیخي بدل شو. اوس داسې لوبډله پاتې نه شوه چې هغې یوه لوبه ونه ګټله. نیدرلینډ سویلي افریقا ماته کړه، بنګلادیش تر اوسه موږ ته ماتې راکړې ده، موږ بیا 2 لوبې وګټلې. مثلا کمزورې لوبډلې خو بیخي فیصدي کمه وه. دا نړیوال جام چې دی ډېر خوندور په دې دی چې هرې لوبډلې پکې یوه بریا خپله کړه. تاسې په نظر د کرکټ د یو څارونکي په نظر 4 غورو پړاو ته به څوک وځي؟ ګورې د دغه کال د نړیوال جام له پیله وړاندې ډېرو زیاتو مبصرینو بلکې که وایم د کرکټ هر مینوال خپل د ټاپ 4 لوبډلو لپاره خپل نمایندان لرل. ما د سیالیو له پیله وړاندې داسې فکر کوم چې انګلستان، استرالیا، هند او نیوزیلینډ دغه 4 لوبډلې وي چې به نړیوال جام د غوره 4 لوبډلو ته لاره پیدا کړي. البته د هر لوبډلې په لپاره مې خپل دلایل هم لرل، داسې نه و چې په پټو سترګو مې دا 4 لوبډلې ټاکلې وي. زما لپاره 5م مقام، البته 4م مقام کې زما لپاره نیوزیلینډ او سویلي افریقا ترمنځ به مقابله ما یاده کړې وه، خو نیوزیلینډ او سویلي افریقا دواړو څخه لوبډلې دي چې هغه دواړه ډېر مخکې روانې دي. انګلستان زما د هغه اټکل له مخې اټکل خلاف البته هغه ښه نه دی روان او ښایي پاتې شي، خو بیا هم څه نه ویل کېږي، دا ښایي پاتې شي خبره به هم زه بېرته ځکه واخلم چې لا ډېرې لوبې پاتې دي او کرکټ د هېڅ څه نه پکې ویل کېږي. کېدای شي کومې لوبډلې چې اوس مخکې روانې دي
لکه د سویلي افریقا لوبډله کله کله هم داسې زړه ته سره لویږي ډېری نور خلک هم دا فکر کوي چې سویلي افریقا لوبډله څه کوم چې اوس روانه ده ښایي د ښو لوبډلو په وړاندې ښایي پاتې شي لکه نیوزیلینډ سره لوبه پاتې دي خلکو هند سره لوبه پاتې ده نو ښایي بیا هم څه ټکر وخوري مخې ته خو زه فکر کوم چې یاره انګلستان بیا هم چانس کمزوری شوی دی افغانستان نه وروسته سویلي افریقا ته ډېره غټه ماتې وخوړه هغو ته ډېره ښه لوبه وبایله سویلي افریقا ډېره مخکې ده نن سبا درې لوبډلې به زه ما خپله وټاکم او کوم چې له ما وړاندې ټاکلې وي هند نیوزیلینډ او استرالیا څلورمه لوبډله زما په اند ښایي چې هغه سویلي افریقا خو دې خبرې سره دا هم وایم چې کرکټ د هیڅ نه کې ویل کېږي له وړاندې اټکل لکه څنګه چې د تل په څېر غلط ثابت شوی دی دا ځلم ښایي د ډیرو مبصرینو البته د ډیرو هغه کسانو چې کرکټ ګوري کرکټ څاري کرکټ باندې لیکل کوي کرکټ باندې بحثونه کوي کېدای شي بیا هم د دغه اټکل بیا هم غلط وښیي ځکه چې چا به ویل چې نیدرلند سویلي افریقا ماتې کړي چا به د افغانستان نه دا تمه لرله چې هغه د انګلستان غوندې لکه څه رقم زداري زم یادونه وکړه چې 2019 کال نړیوال جام ګټلې هغه د ماته ورکړي البته افغانستان زموږ دا تمه وه چې سریلانکا ته ماتې ورکړي بنګلادیش ته ماتې ورکړي نیدرلند ته ماتې ورکړي پاکستان هم تمه خو دا تمه که رښتیا درته مې زمانه وه چې هغه د انګلستان ته ماتې ورکړي البته دغه راز بنګلادیش درته یاد بنګلادیش زموږ د خپل لوبډلې ډېر تمه چې بنګلادیش نه ډېر ښه مارجن سره لوبه ګټو خو هغه زموږ تمې خلاف موږ هغه لوبه وبایلله نو خبر راټولوم هغه دا چې کرکټ د هر څه کې پیښېدلی شي هر لوبډله نن سبا دا وړتیا لري چې هغه بل لوبډله ماته کړي له ماتې سره مخ کړي دا د لسو لوبډلو په نړیوال جام کې یو ښه والی همدا ده چې هر لوبډله چاڼ شوې لوبډله ده هر لوبډله غوره لوبډله ده هر لوبډله کې د نړۍ بهترین لوبغاړي شتون لري او هر لوبډله نه سیالۍ هم چې ورکړل شوي دي په همدې خاطر ورکړل شوي دي چې دا هر لوبډله د دې وړتیا لري چې 9 سیالۍ وکړي او په 9 سیالیو کې خپلو سیالانو ته ماتې ورکړي نو لا هم څه مزل پاتې دی لا هم د نیمایي ته لا نه یو رسېدلي فکر کوم نن شلمه کې 20مه لوبه وه نو لا هم 15 څلوېښت که 8 څلوېښت لوبې کېږي دا لوبې پاتې دي نور هم 15 شپږ لوبې پاتې دي نو لا هم ډېر مزل لا پاتې دی نو ښایي چې ډېرې نور هم ښې لوبې وشي او ښایي دا کوم اټکل چې اوس هم مونږ کوو یا څوک نور کوي دا ښایي بیا هم په غلط ثابت شي دري صاحب اوس مهال افغان لوبغاړي په ذهني لحاظ ډېر جوړ دي ځکه موږ پاکستان ته ډېره سترې ماتې ورکړه په 8 وکټو ماتې ورکړه یو اوور هم پاتې شو راتلونکي لوبه هم سریلانکا سره څه کول پکار دی چې سریلانکا که یا موږ ته هدف راکړي هدف پوره کړو یا که موږ هدف ورکړی چې دفاع وکړو افغان لوبډله باید څه وکړي همدې سیم سکواډ سره لاړ شي که نه تغیرات راولي خبره دا ده چې همیشه د افغانستان د لوبډلې په اړه باندې داسې ویل کېږي چې دوی باید اول توپخانه وکړي خو زه په ځینو حالاتو کې بیا د دې خبرې خلاف یم ځکه که موږ د سریلانکا سره لوبه کوو هغه که موږ دوم ځل توپوهانه کوو نو د هغوی په وړاندې موږ ډېر ښه توپوهانه ترسره کولی شو ځکه د هغوی هغه بالینګ ته په کتو د هغوی بالرانو ته په کتو موږ کولی شو چې هغه هدف ته ځان ورسوو خو هغه څخه مخکې لکه څنګه چې تېره شپه ناوخته بیا جنټن ټراټ مشر روزونکي هم د لوبډلې دا خبرې وکړې چې زه د اوس څخه په دې لګیا یم په دې فکر کې یم چې د سریلانکا لپاره څه رقم پلان جوړ کړو یا څه رقم د هغوی په وړاندې ولوبېږو د سیم سکواډ سره تګ یا نه تګ دا به هلته هغوی ته ډېر زیات ورمعلومېږي ځکه هلته د پونې لوبغالی دی او د پونې لوبغالی نو به بیا کتل کېږي چې هغه یا فاسټ بالرانو ته جوړ دی یا سپین بالرانو ته که چیرې د سپین بالینګ سره لږ مدد ووچېږي نو زموږ سیم دغه وینینګ سکواډ چې دی دا به ډېر ښه وي ځکه دلته د ماحول ډېر زیات ښه جوړ شوی دی لوبغاړي ستا خبره ډېر زیات ذهني جوړ دي ډېر تېره شپه چې دوی خوشحالیانې ما لیدلې واقعا هم یو خو دغه د میچ ګټه یې سړي ته خوشحالي ورکړه بل د خپلو لوبغاړو دومره خوشحاله لیدل دا به سړي ته نور هم خوشحالي ورکوي نور هم انرژي ورکوي نو دغه خوشحالي همداسې ساتل دغه کانفیډنس همداسې ساتل هغه څه دي چې دوی بریا ته رسولی شي خو دغه باور هم دومره هم باید نسی چې خدای نه خواسته چې موږ د سریلانکا سره هم په لوبه کې ماته وخورو اگر چې د سریلانکا لوبډلې هغه منیجمنټ ډېر سره وران دی ډېر سره هغه دی زموږ لپاره یو ښه
د ګټې پوینټ ټکی همدا دی، نکته همدا ده چې د دې څخه استفاده وکړو، خو دا باید دغسې جدي ونیول سي لکه څنګه چې تېره شپه په کوم ډیسپلین باندې لوبه وسوه د افغانستان د لوبغاړو له لوري. یعنې هره لوبډله راتلونکې هره لوبه باید جدي ونیول شي. بالکل یقیني هره لوبه که موږ کوو که هغه نیدرلینډ وي، نیدرلینډ چې اصولي افریقا لوبډله وهلی سي نو دا په دې معنا چې موږ ته هم ماته راکولی سي، خو زموږ یوازینی شی چې دی هغه خپل کانفیډنس او هغه په ځان باندې باور درلودل، هغه څه چې موږ بریا ته رسولی سو، او جدیت په لوبه کې لکه څنګه چې تېرې شپه وو هره لوبه همداسې، هر لوبغاړی باید همدغسې جدي وګڼل سي، لکه رضوان چې په وړاندې ولاړ دی، لکه بابر اعظم چې زموږ په خلاف بیټینګ کوي، د هغه اوټولو لپاره څه هڅې روانې وي، نو باید د سریلانکې د لوبډلې د هر لوبغاړي لپاره همداسې پلان ولرو، همداسې د نیدرلینډ، همداسې د نورو لوبډلو انشاءالله چانس ډېر زیات لرو. احمدزی صاحب د دې پاکستان چې کله له هند ماتې وخوري، اوس د افغانستان ماتې وخوړه، مینوال د جالبې تفسیري نن ما ډېر ټویټونه ده ولوستو، نو یو زیات لیکلي دي چې هند د افغان لوبډلې ملاتړ کوي، پیچونه ورته داسې جوړوي دو پس بالینګ نه لري، نو چې دوی هغه پیچونه ورته ورکوي چې سپینرانو ته جوړي. دا خبرې مثلا دغه نړیوال جام په هند کې د کوربتوی بتوب کوي، خو نور چارې چې د اساسي پر مخ وړي، دا د مینوالو د خبرې سمې دي که نه اواګه ځای؟ ګورئ مینوال حتمن د هر هېواد مینوال خپل لوبډلې سره مینه لري او په بریاو باندې خوشحاله کېږي، په ماتو باندې ضرور خفګان اظهار کوي. پاکستان لوبډلې له هند او افغانستان نه سخت ماتې وخوړې، دوی له استرالیا نه ماتې وخوړله، خو په استرالیا په ماتې باندې دومره دوی نه خفه کېږي لکه څومره چې د افغانستان په خلاف په ماتې خفه کېږي، لکه څومره چې د هند په وړاندې دوی چې ماته خوري په هغه باندې خفه کېږي. نو ضرور دا خبر راځي. دا دوه ورځې زم د دوی رسنۍ تعقیبوم تیر لوبې نه راوروسته، دوی کې بل جالب د حالت دوی دا بې اختیاري کله چې لوبه وبایلي بیا مکمل افغانستان هم ورور شي، هم د ورورۍ لاس ورکړي، هم ګاونډي شي، هم بسوای شي، هم مسلمان شي، هم بیخي یو مټه وزر شي، خو کله چې لوبه ګټي بیا وایي چې کتنے بندے تھے او څوک سره راغلي ول او څوک راغلي ول او مونږ دا یو مونږ، یعنی دا خبرې کوي. ډېر جالب وضعیت دوی اختیاري. زه دا وایم چې مینوال چې د هر هېوادي هغه باید حقایق ومني، او حقیقت دا دی چې دا د کرکټ نړیواله شورا ایونټ دی، د کرکټ نړیواله شورا پورې اړوند 2023 کال نړیوال جام دی، هند کوربه دی. صحیح ایونټ د کرکټ نړیواله شورا دی کېږي په هند کې، هند مکمل صلاحیت هم پکې لري، د ټول هاسټینګ دوی کې، د ټول لوبډلو د کوربتوب، د ټول لوبډلو د اوسېدنې، د ټولو لوبډلو تګ راتګ ټول انتظامات هند کوي. د هند کرکټ بورډ کې غټ ایونټ دی. د لوبغالو د پیچونو د ټاکنې، د لوبغالو د ټاکنې دا یو ځانګړې کمیټه ده، تخنیکي کمیټه د ایونټ چې هغه کې د هند هم ښایي کسان وي، د پاکستان هم ښایي کسان پکې، د هغه کې د کرکټ نړیواله شورا د کرکټ د بېلابېل هېوادونو نه یو ډېره ځانګړې کمیټه جوړه شوې ده، د ایونټ ټیکنیکل کمیټي په نوم باندې ډېر غټ کسان پکې شتون لري، هغوی هم وکټې هغوی هم څاري، هم وکټ انتخابوي، میچ ریفریان دي هلته، هغه د لوبې هر برخه، د لوبې هر سیشن، د لوبې هر وړه او غټه نقطه هغه دوی ګوري، څاري، او هیڅ داسې شي ته هغه دوی اجازه نه ورکوي چې هغه د کوم لوبډلې طرف واقع شي. هغه یو فیر کمپټیشن لپاره ډېر مناسب او ډېر عادلانه سیالۍ لپاره، رقابت لپاره هغه زمینه برابروي، ټوله خواوې پکې څیړي، هیچ چاته دا اجازه نه ورکوي چې څوک د لوبډلې طرف وکړي یا څوک د لوبډلې په ګټه باندې کوم کار وکړي. که پیچونه ټاکل کېږي هغه د سپینرانو لپاره ګټه ور ثابتېږي، هغه د فاست بولرانو لپاره ګټه ور ثابتېږي، هغه دوی ټاکي. البته یو حقیقت دا ده چې په سب کانټیننټ کې، په آسیایي هېوادونو کې، بیا خصوصا په هند کې سپینرانو لپاره ډېر زیاته موقع شته، خو په عین حال کې په هند کې به داسې پیچونه هم شته لکه درمشاله وکټ چې هند په خپل لوبډله کې 3 فاست بولران لوبولي ول، یعنی هند همدې سالو کوربتوب هم کوي، په همدې لوبغالو باندې لوبې هم کړي دي، خو نورو لوبغالو کې چې سپینرانو ته مرسته ډېرې، درمشاله بیا یو هغه لوبغالو دی چې هلته فاست بولران کامیابي، دغسې نور ډېر زیات لوبغالي چې هلته پوني یادونه دریځ وکړه، هلته ما د بنګلادیش 3 فاست بولران ولیدل چې هلته لوبېدل. هند هم څلور فاست بولران البته لوبول، دوی میډیم پیسران دي، دوه نور پراپر فاست بولران دي چې هغه لوبېدل. نو مرسته په وکټو کې دا د آسیا په خاوره کې ده،
د خاور د اسیا د خاور هم د فطرت دی چې هغه فاست بولر پرتله باندې سپینر ته ډېره مرسته ورکوي خو بیا ګټه دغه لوبډلې په هغه باندې په لاس وي چې هغه څنګه دینه ګټه اخلي دا حالت څنګه په خپله ګټه باندې تماموي څنګه په خپله ګټه باندې کاروي نو مینوال بیرته مینوالو ته راځم هغه د خپل لوبډله باندې حتمن زړه بدیږي په ماته باندې خفه کېږي نو هغه ضرور خبرې کوي خو حقیقت دا ده چې داسې هېڅ کومه خبره نشته هلته برحال یو ډېره منظمه کمیټه شتون لري او هر څه د هغوی له طرفه څارل کېږي درس بیګانۍ ماتې نه وروسته تر دې وخته به د جالبې تبصرې لوستي د دواړو اړخونو پاکستاني مینوالو افغان مینوالو څه درته جالب و؟ حالا جالب خو ډېر زیات دی ډېر زیات تبصرې سوي دي او هر چا کړي دي دا تبصرې خو جالب دا ده چې د دوی خپلو لوبغاړو مبصرینو چې لوبغاړو ته خطاب کړی دی چې دوی باید ډومestic کرکټ شروع کړي ځکه دومره غټ ایونټ هغه نه دي او ځینو بیا دا ویلي چې په خپل کور چې باید دا ومنو دا حقیقت لکه څنګه چې احمدزي صاحب ویلي هغوی هم دا ویلي چې دا حقیقت ومني چې د افغانستان لوبډله پیاوړې لوبډله ده د افغانستان څه چې پاکستان مخکې لوبې ګټلې دي هغه داسې لوبې ګټلې چې هغه افغانستان اصلا ګټلې وي خو د دوی سره هغه لک هغه بخت مرسته کړې ده د افغان لوبډلې هغه کمه تجربه به ورته ووایي چې د هغه څخه په استفادې دوی په 1 اور 2 اورونو کې لوبه اړولې ده نو دا هغه څه چې ډېر زیات جالبه خصوصا د ځینو هندي مبصرونو خبرې او بیا د عرفان پټان د په لوبغالي کې هغه شتون او یا ټویټ وکړم ډېر جالب ډېر په زړه پورې مزل صاحب د افغانستان په بیګانۍ بریا باندې ټنډولکر راوي شاستري بېلابېلو پخوانیو لوبغاړو ډېره ستاینه یې کړې وه افغان لوبډله یې ستایلې وه دو بیټنګ لاین فیلډن ټول یې ستایلي وه څه درته جالب وه د پخوانیو مبصرینو لوبغاړو چې د افغانستان لوبډلې په باره کې ویلي څه ته ډېر جالب ولا که زه رښتیا خبره ته وکړم د افغان لوبډلې په اړه باندې که هر څوک ښه خبره کوي ما لپاره جالب وي او افغان لوبډلې په اړه باندې بیا که چېرته د کرکټ ستر نومونه چې یوې ټنډولکر دی که هغه خبره کوي افغان لوبغاړي ستایي څو ورځې مخکې د عظمت په اړه باندې لیکل کړي ول چې د عظمت مړوند داسې دی چې هغه د سراجي ماته خپل د دوی دوه ډېر ښه سوینګ بولران چې بونیشور او بر فکر هم پروین کمار یاد کړی و دا یاد کړي چې هغه په خپل وخت کې د هندي لوبډلې لپاره ډېر کامیاب ثابت شوي ول نو هغه دغه د عظمت د مړوند سراجي د رس پوزیشن د توپچونو په وخت کې وای دا د سره کومک کوي چې دواړو خواته به سوینګ هم کولی شي او داسې په سب کانټیننټ کې د هند په لوبغاړو کې به ډېر زیات ښه ثابتېږي نو د دې معنا دا چې ټنډولکر غوندې یو سړی هم د افغانستان کرکټ هر لوبغاړی له نږدې څاري بېل بېلې څاري او ډېر ښه یې څاري نو دا د خپل ذات کې خپل ډېره جالبه خبر ده چې دومره غټ نوم د کرکټ چې د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ډېرې منډې چې ښایي زر د ریکارډ ته څوک هم نه رسېږي سلیزې هم سل وهلې دي سل سلیزې لري دا هم ډېره غټه خبره ده داسې یو لوبغاړی چې راځي د افغانستان د کرکټ بېل بېل هر لوبغاړی بېل بېل څاري بېل بېل په هغه باندې هغه ارزونه کوي بیا په هغه باندې لیکل کوي دا ډېره غټه خبره ده بیا د در څنګ سروش رینا لیکل کړي ول البته نورو روي شاستري لیکل کړي ول هرشا بوګلې لیکل کړي ول یعنې برحال لوبغاړو پخوانیو لوبغاړو ټول لیکل کړي ول بیا بله خبره دا ده یو بله دوی چې لږ نور هم دوی ته خوشحالېږي هغه دا چې هندی پخوانی کپټان اجیو جدیجا نن سبا د افغان لوبډلې منټور ټاکل شوی دی هغو سره افغان لوبډلې سره مل دی نو دلته هم لږ دوی ورته خوشحالېږي چې هره دې کې کیدای شي د اجیو جدیجا رول هم نو دې لپاره هم د افغان لوبډلې ستاینه کوي نو دا په ټوله کې د افغان لوبډلې ستاینه چې هر چېرته کې زما لپاره جالب وي زه به هر وخت په دې باندې خوشحالېږم چې دغه ستاینه ګورم احمدزي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه په روان نړیوال جام کې دی افغانستان خو دا خو ملک دی لوبډله هم دا دعاوې ورته کوي د افغانستان علاوه کومه لوبډله ده چې د فاینل په ګټلو خوشحالي زما لپاره خو افغان لوبډله تر ټولو مخکې ده تر ټولو لومړی مقام راته لري او هر وخت خوشحالېږم دا که چېرته د کرکټ له اړخه به ډېر به خیر تضاد هم نه لري ډېر به ټکر هم نه لري رسوي د افغانستان څو لوبو ته وکړم چې افغان لوبډله دغه جام وګټي ډېر زیات به خوشحاله شم خو که چېرته داسې نه کېږي دومره لوبډله هندۍ هغه لوبډله ده چې زما خوښه ده لوبغاړي هم زما خوښه دي تل لوبې هم څارم او په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شم که چېرته دغه لوبډله دغه جام هندۍ لوبډله وګټي دري صاحب همدا پوښتنه تاسو نه کوم دا زه جواب فکر نه کوم زه دې کوم بل خبره نه واقعیت هم همدا دی چې ځکه چې زه احمدزي صاحب همکاران تقریبا څنګ په څنګ میز باندې سره ناست یو همیشه په دې باندې تبصرې کوو په لوبغاړو باندې په لوبډلو باندې غږېږو تر ټولو مخکې خپل اتلان چې د هغوی لپاره موږ
خوبونه د لاس ورکړي دي، د هغوی لپاره موږ شپې سبا کړي دي او د هغوی لپاره موږ دعاوې کړي دي، لمونځونه مو کړي دي او د هغوی د سختو حالاتو سره موږ ډېرې سختې زغملې دي. باور وکړئ پاکستان په وړاندې چې هره لوبه موږ بایللې ده دومره سخته چې په لوبغاړو تېرېږي د هغو څخه زیاته به په ما زغملې وي خو کمه به نه وي. نو چې کله د خپلې لوبډلې کله چې د یو چا په ماته باندې دومره ځورېږي او په بریا دومره خوشحالېږي لکه تېره شپه چې څومره خوشحالي موږ وکړله، نو طبعا تر ټولو مخکې افغانستان دی، تر ټولو مخکې. او د هغه څخه وروسته که ورهاخوا ځو زه نه پوهېږم دا یو کله چې زه په کرکټ پوه سوی یم نو زما دغه د هند لوبډلې سره ذهني اړیکه پیدا شوې ده چې دغه لوبډله مې خوښېږي، خصوصا په دې لوبډله کې داسې لوبغاړي دي چې هغه زما خوښ دي. هغه په آی پي ایل کې هم په کوم لوبډلو کې چې دي نو هماغه لوبډلې مې ورسره زیاتې خوښې دي. نو دغه خوښه هم غیر ارادي ده. نو که د افغانستان اول د خدای افغانستان هغه مقام ته ورسوي او که چېرې نه وي نو بیا هند. د اعظم نیوز درنو لیدونکو نننی بحث مو همدومره و. له خپلو دواړو مېلمنو حکیم الله احمدزي او خپلواک دریځ څخه ډېره مننه چې په دې جالب بحث کې راسره ګډون وکړ او برخه یې واخیسته. ستاسې دواړو کور ودان. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ.